د خوست ولایت مقام د غونډو په تالار کې د یاد ولایت د ټولو ادارو رئیسانو امیرینو او ولسوالانو ته د اصلاحاتو او ملکی خدماتو ادارې لخوا شپږ ورځنۍ روزنیزه برنامه چې په لړ کې د اداري او مدیریت په برخه کې هر اړخیزه معلومات وړاندې کېدل و پای ته ورسېده. د اصلاحاتو او ملکی خدماتو اداري مسؤلین په وینا هدف یې د برنامې دا و چې د بیلابیلو ادارو رئیسانو امیرینو او مامورینو ته د مدیریت په برخه کې معلومات ورکړي او دوی په چارو کې ترې ګټه پورته کړي تر څو ولسونو ته غوره خدمات وړاندې شي. دوی همدارنګه د یادې برنامې له ګډونوالو وغوښتل چې سمو چې ترلاسه کړي په پوره معنادارۍ ترې په چارو کې استفاده وکړي. او په دې برنامه کې موږ سره تقریبا د ماسپښین نه وروسته 110 نفره وجود درلود او سهار دپاره بیا به موږ ته ټول رئیسان او ولسوالان مستقل امیرتوب راتلل. تقریبا دغه 50-55 نفر ډېره زیاته اړتیا وه دې ته، ځکه یو په دې سره د مسؤلینو او د مامورینو وړتیا لوړېږي او بل به ولس ته او د نظام ته کما حقه خدمت وړاندې. الحمدلله په ډېر ښه شان او په ډېر ښه ترتیب سره وسوله د برنامه او موږ سره ولایتي ادارې پوره همکاري په دې برخه کې کوي. بل لور بیا د یادې برنامې برخوالو داسې برنامې په اداري چارو کې د غوره مخته وړلو کې مهمې وبللې او زیاتولی چې په پوره کوشش سره به ټولو خلکو ته لا ښه خدمات وړاندې کړي. دغه بیګه څه زده کړم چې موږ نو زده او الحمدلله د په وسیله به موږ کولای شو ان شاء الله چې وایدا کې خپل اداري چارې منظم ډول ان شاء الله اصول وخت یې او د ترڅو د ولس لپاره د خدماتو یاد وکړي. دغه برنامه ډېره ګټوره وه. هغه څوک چې نوي ادارې ته راغلي دي دوی به ډېر څه د دې څخه زده کړي وي او د کال په جریان کې به ورڅخه استفاده وکړي. دغه برنامه چې وه د دې لپاره جوړه شوې وه چې څنګه وکولی شي یو مدیر ښه مدیریت وکړي، یو رئیس ښه ریاست وکړي. په دې کې خو موږ ته هغه څه وښودل شول چې د مدیریت او رهبري تر مابین توپیرونه، نو خپله اداره کې اصلاحات راوستل او کسان دې ته هڅول د وظیفوي غفلت څخه منع کول، د ظرفیت د لوړوالي دپاره کوم تدابیر نیول، تصمیم نیول، اهداف لاسته راوړل. د یادونې ده چې د خوست ولایت د اصلاحاتو او ملکی خدماتو اداري مسؤلینو په وینا دغه برنامه د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله خونزاده رحمه الله د ځانګړي فرمان له مخې به د هیواد په ټولو ولایتونو کې وړاندې شي. همدارنګه یې زیاته کړه چې په پلان کې لري تر څو له دې برنامې ورهاخوا به په ټولو ولسوالیو او ریاستونو کې مامورینو ته هم داسې برنامې جوړې کړي چې دوی وکولی سي په خپلو فعالیتونو کې لا ښه برلاسه شي او هغه څه چې د دوی مسؤلیت ده په ښه شان سره یې ترسره کړي.